څوک دی چې الله ته پور ورکړي ښه پور تر څو چې الله یې هغه ته څو چنده زیات بیرته ورکړي او د هغه لپاره غوره اجر دی په هغه ورځ چې ته به مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې ووینې چې د هغو رڼا به د هغو په وړاندې او د هغو ښي خواته ځلېدونکې وي هغو ته به وویل شي چې نن زیری دی ستاسې لپاره جنتونه به وي چې تر هغو لاندې به ویالې بهېدونکې وي چې هغوی به پکې تل تر تله اوسېږي همدغه دی ستر بریالیتوب په هغه ورځ به د منافقانو نارینه او ښځو حال دا وي چې مؤمنانو ته به ووایي لږ زموږ خواته وګورئ تر څو چې موږ ستاسې له رڼا نه څه استفاده وکړو خو هغو ته به وویل شي شاته واوړئ خپله رڼا بل چېرته ولټوئ بیا به د هغو ترمنځ یو دیواله حایل کړی شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او د باندې عذاب